جامې یوازې د اغوستلو وسیله نه ده بلکې د کلتور، هویت او ملي ارزښتونو یوه ژوندۍ هنداره ده. ګاجونه دي او دلته اوس وخت کې نه پیدا کېږي، دا مغه اخرنۍ جوړې دي پاکستان نه راځي. ماشاءالله دومره دکان دی چې هره جوړه ګوري، یوه دې خوښه شي چې بله ګوري، بله دې خوښه شي، همداسې څومره مخته ځي هغومره دې ذوق هم پراخېږي او مینه دې م ورسره ډېرېږي. بخمل یم هغه یو بخمل دی، خو دې کې دا چرما ډېر لګېدلې، لکه ما ته خلاصه کړه لکه دوی باندې کارګر پیسې لګي ډېر مونالي. نو دا خو ډېر خلک اخلي، زیات استعمال لري. نو سپین کمیس سره ډېر خلک مینوال هغه خوښوي او طلایي سره طلایي خوښوي، هر یو جوړې سره خپل امرنګ. دې قیمت څومره دی؟ د دې قیمت بیا ارزانه دی، 300. شیشې والا کار والا شال دی او د دې نه خلکو دې وروستیو کې اوس لباسونه هم جوړوي او ډېر ښه شی دی، ښه جنس دی، خلک یې ډېر خوښوي. خو راغلی هېڅ خبره نشته. داسې خلک دي چې وایي چې موږ به افغانستان ته لاړ شو د لوږې نه به مړه شو، داسې خلک دي چې افغانستان پسې بدرو دغه خبرې کوي. موږ خو راغلو ډېر ښه خوشحاله یو. دا کاټن البته وایي له هند څخه راځي او ډېر پیرودونکي هم لري. هغه ډېر هیوادوال وایي همدغه کالي ډېر زیات خوښوي. سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی ایس انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. سلامونه، نیکې هیلې. د هیواد افغانستان د یوټیوب چینل لیدونکو ستړي مه شئ او وخت مو په خیر. هیله لرم چې تاسو ټول به جوړ وئ، روغ به وئ، د صحت او عافیت جامې به مو پر تن وي. په هیواد دننه او له هیواد بیرون میشتو افغانانو د سید رحیم کاکړ ډیره مینه ومنئ. خدای وکړه چې ټول ښه وئ. جامې یوازې د اغوستلو وسیله نه ده بلکې د کلتور، هویت او ملي ارزښتونو یوه ژوندۍ هنداره ده. جلاباد ښار ته راغلي یو او علي پلازې ته راغلي یو. دلته به په عصري او دودیزو جامو خبرې اترې لرو. تاسو تر وروستیو له موږ سره پاتې شئ او خپرونه در سره تعقیبوئ. راځئ هیوادوالو، خپرونه به پیل کو او یو دکان ته به ورشو، دوی سره به وغږیږو. راځئ له خیره. ښه، سلامونه، ستړي مه شئ. سلام، په خیر راغلی. ښایست دی؟ ډېره مننه. څنګه یاست؟ شکر دی، تاسو ښایست؟ خیر راغلی. مننه. لیدونکو ته مو نوم واخلئ. زما نوم زبیر صافی دی او دلته د حاجي محمد علي پلازې یو دکاندار یم، د اخلاص فیشن دکاندار. صافی صاحب څنګه؟ شکر دی، خوشحاله اوسئ. تاسو ښایست دی؟ په خیر راغلی. وخت تېري ښه ده؟ شکر، مننه. تاسو ښایست دی؟ مننه. دکانداري سره څنګه یې؟ ښه یو، الله رحم دی. بس دکانداري ښه ده، روانه ده او خوشحاله یو. موږ راغلي یو چې خپلې افغانۍ جامې او د دې ترڅنګ هغه عصري جامې به قدرمنو هیوادوالو ته ور وښیو. ولې نه، موږ هم په خدمت کې یو، درته وبښیو او کولی شئ وګورئ او نورو هیوادوالو خپلو مینوالو ته یې وښیوئ، مشکل نشته. دومره به درته ووایم چې په شال او په جامو خبرې دي. تاسو تر وروستیو پاتې شئ، چېرته مه ځئ. دا راته ووایاست چې څومره وخت کېږي دکانداري کوئ؟ زما خو تقریبا 8 کاله کېږي چې دکانداري کوم او د هغې ترڅنګ خپلې زده کړې هم کوم او خپلې زده کړې مې پوره کړي دي او 8 کاله کېږي دکانداري. دا به شالونه وي؟ دا شال دی او بالکل دا شیشې والا کار والا شال دی او د دې نه خلکو دې وروستیو کې اوس لباسونه هم جوړوي او ډېر ښه شی دی، ښه جنس دی، خلک یې ډېر خوښوي. ډېر غټ شال نه دی دا؟ نو همداسې غټ راځي او غټ ښه هم ښکاري، نو چې شال یې نوم یې نو باید غټ وي.
بالکل تر واخله دی خو ته چې دی اوریدونکو ته صحیح ور وپیژنو یا لیدونکو ته په اصطلاح هم اوریدونکو هم لیدونکو ته هم غوږ دی هم لیدونکي دي ښه دا شال څه نومیږي دا شال دی نو د شیشې کار والا للمټن کې جوړ شوی دی نوم څه ورته اخلي شال ورته نوم اخلي نه دې ته بیا ځینې شال نه دي ځانګړی نوم لري ځانګړی نوم نه لري شیشې کار والا ډیزاین ښه شیشې کار والا وایي نو رقم رنګونه ډیزاینونه کې خلک خوښوي ښه دې قیمت څومره دی د دې قیمت خو په اوس وخت کې چې دی د 800 افغانۍ قیمت 800 افغانۍ دغه یو شال او بالکل داسې لږ جګ چې دا زموږ لیدونکي وویني دا ډېر سر نه دی ډېر غټ نه دی نو غټ خو به وي نو خامخا نو اواز یې هم ډېر اندازه وزن خو ډېر دی شیشې کنه؟ کې شوی دی نو خامخا ښه لیدونکو بهترینه شال دی خوندور شال دی لږ یې وزن ډېر دی خو په هر حال دا دلته افغانستان کې جوړیږي دلته وطن کې د لاهور مال دی دا لاهور نه راځي لاهوری شال دی بالکل لاهور نه راځي لاهور نه راځي او بالکل او دا غمی هر څه عمل ته کېږي او هر څه عمل ته کېږي مننه دلته یو بل شال دی دا به وګورو چې دا د کوم ځای دا سیټ دی د هندي گاج دی ښه ما ویل که شال دی سیټ دی سیټ دی بالکل او دا سیټ دی دا له هندوستانه راځي دا د هند څخه راځي او ډېر افغانانو تجارانو په اډر باندې جوړیږي او دلته هند نه راځي دلته د دې قیمت بیا څومره دی د دې قیمت تر 1500 تر څو 1500 روپۍ 1500 افغانۍ دی بالکل دا مال ته جوړیږي ټیکا هر څه هندي ده هر څه هندي دی دا هند نه راځي جنسونه مغه عمل ته راځي ډېر ښه کوالټي ده ښه لیدونکو دا ټیکا وایي چې په هند کې جوړیږي او هغه ځای نه راځي او قیمت یې څومره دی 1500 افغانۍ د دې قیمت دی او ډېر ښکلی ډیزاین هم دی او څوک ورته لیواله وي ورنه ودې پیري دا راته ویستی چې دا شال نه چې تاسو راوړئ دلته افغانستان ته او دلته یې راوړئ ډېر مصرف به راځي نو هغه د فروشانو پورې اړه لري همغه مصرف ورڅ سنجش د هغه کوي مونږ ته خالي خریداري کوو داونه او بالکل ډیره مننه تراشه لګ دی خو ته د جامو تراشه په جامو به خبرې اترې وکړو موږ بدلته د جامې درته راخته کو له امدې زاګونه به پیل کو ته خو ډیره نه لري ته به جامې راخلې مجبور دی خو ته به راوړې او هیوادوالو ته ور معرفي کو کدی خو ته راوړې ډیره خده نه د دې ځنه بر تجامې وخېمه دغه گاجونه دي په ورګاج ته هندي هم د پاکستاني دي ها د سر گاجونه دي او دلته اوس وخت نه پیدا کیږي دا مغه اخرنۍ جوړې دي پاکستان نه راځي او دغه ټول هندي معلومه دي دا خو هندي دی چې کیمرې ته لګ رانګدي کو او هیوادوالو ویني بیا ډیره خرازي به د الماری نه درته راواله منو خراوي همداس ډیزاین نه راواخله چې موږ وینو به هیوادوال سره په اصطلاح باندې صحیح ویني ښه دا څه دی دا پیور پاکستانی گاچونه دي گاچونه دي او ها هندي هم ساده ډېر ښه د دې قیمتونه څومره دي څومره 2000 افغانۍ 2000 افغانۍ 2000 افغانۍ ها د دې قیمت تقریبا 2000 افغانۍ د هیوادوالو دې سره څه دي نور دې سره ټیکرې او پرتوګي کمیسي 3 پیس سیټي بالکل ډېر ښه دا راته وایستی چې دغه عصري جامې هغه ماډرن جامې ډېر خلک خوښوي که نه هغه ساده کلیوالي جامې یا زموږ تاسې کلتور چې پخوانی و دلته اوس په د وطن کې لکه خلک موسمي جامې اغوندي په اوړي کې د اوړي لباس شي په ژمي کې بیا د ژمي لباس شي نو افغاني جامې چې دي هغه هم خلک ډېر خوښوي خو اکثر د محفلونو دپاره استعمالیږي نورې عامې جامې چې دي کوم یو موسمي لباسونه ورته موږ یو نو هغه خلک د اوړي دپاره خپل لباس اخلي د ژمي دپاره خپل لباس او افغاني کالي چې بیا هغه اکثره په محفلونو کې کاري استعمالیږي نو بالکل هیوادوالو له همدو جامو به پیل کو په دې کې به ځینې ډیزاینونه راښکته کو او له همدې دکاندار سره به پرې وغږېږو چې قیمتونه یې څومره دي څه نوم ورته اخلي د کوم هیواد دي او مینوال لري که نه ښه دکاندار به راوغواړو تاسو راسئ یاره ته چېرته لاړې ته راځه دلته وګورئ دغه دې خوا راشه له همدې جامې به پیل کو دې ته اول ته د راښکته که یو ځل دا هندي کتان دی تاسو وګورئ هندي کتان دی هندي کتان ښه هندي کتان نه دې ته هندي کتان وایي هندي کتان دی لکه مخکې کوي
د وړي لپاره بالکل. دا مې هندوستان راځي د هندوستان نه راغلی دی. ډېر ښه. دې قیمت څومره دی؟ د دې قیمت چې دی دا 900 افغانۍ دی. 900 افغانۍ. دا راته وایستئ چې دا کوم رنګ چې دې راخیستی دی ته کوم رنګ وایي؟ دا خو تا د واضح ښکاري که نه چې دا زه په رنګو داسې نه پوهېږم. سور رنګ؟ سور رنګ دی. دا ګلابونه چې کوم دي دا کوم رنګ دي؟ نو دا رنګونه او دا ګلان دي نو ګل کار دی مختلف رنګونه پکې کار شوي دي. مختلف هو نو بالکل دې کې نور ګورئ دغه ډیزاینونه دي دا هم هندي ګاجونه دي. هندي افغانۍ کومه ده؟ یوه افغانۍ هم لرئ که نه؟ موږ خپله د افغاني کار نه کوو. موږ موسمي دوکان لباسونو دوکان دی مثلا د اوړي او د ژمي لباسونه یې که نه. افغاني دوکانونه بیا بېل هغې کاري که نه بېل دوکانونه. دلته تر ټولو قیمتترینه جوړه یا قیمتترینه کپړه کومه یوه ده چې ډېر هېوادوال یې خوښوي او قیمت هم ولري؟ نو په دې کې خو مختلفې دي. تر 2800 3000 روپو پورې موږ سره کاټن شته دی. نو هغې کې درته وښیم دغه کاټنونه دي. دغه یو دانه ګلابي په دې کې لګېدلی و هغه هم شوی دی چې ډېر هېوادوال یې البته اخلي یا خوښوي. نو دا خو ډېر خلک اخلي زیات استعمال لري. ښه دا کاټن جام کاټن دی ډېر سسته جوړه ده. دا ډېر هېوادوال اخلي. او دا کاټن په دې وخت کې ډېر. دا کاټن له کوم ځای څخه راځي؟ دا له کوم ځای څخه راځي؟ دا د هند څخه د هندي جوړې دي. څومره قیمت یې دی؟ د دې قیمت چې دی موږ دا تقریبا 2800 روپۍ. ښه دا کاټن البته وایي له هند څخه راځي او ډېر پیرودونکي هم لري. هغه ډېر هېوادوال وایي همدغه کالي ډېر زیات خوښوي. کاټن دی له هند څخه راځي او 2300 افغانۍ د دې کاټن قیمت دی او ډېر زیات مینوال یا په اصطلاح خلک یې ډېر خوښوي او نوی به وي دا ډیزاین. دا بالکل نوی راغلی. ښه نوی ډیزاین دی. او دا کوم دی؟ دا بیا بل ګلان دي نور. دا نظر ګل پورې ده چې کوم ګل ډېر خوښوي هغه ډېر خرڅېږي. کوم یو دغه ډېر لیدونکي خوښوي او که ده نو اوس وخت خو دا ډېر خوښوي. دا نو نور مختلف ګاګ دی نو چې څوک کوم شی خوښ کړي نو هغه اخلي که نه. نو ما سره خو دغه ډېر خرڅ شو او نور د دې ښکته چې کوم دی دغه ته سور ویلی شو که نه؟ نه دې ته نکریزي رنګ. نکریزي. ښه هسې ما ته وایي چې زه په رنګو چندانې پوهېږم نه. دا د کوم هېواد دی؟ دا هم د هند څخه دی. بیا د دې قیمت څومره دی؟ د دې قیمت 1500 افغانۍ. ښه دا هم د هند څخه راځي. دا کاټن دی که ساده؟ دا کاټن دی. ښه دا هم کاټن دی او دا هم د هند څخه راځي البته. ښه لیدونکو دا هندي کاټن دی که نه؟ کتان دی. هندي کتان دی. ښه د دې خوبي څه ده؟ دا نو یخ موسم دپاره استعمالیږي او بل جوړه هم غټه جوړه د نستونې پکې کار والا راغلی. مرۍ کار پکې شوی دی. تاسو د مرۍ؟ هو نو مرۍ ته وګورئ ډېر ښایسته کار پکې شوی دی. ښه دا ماشیني مرۍ کار پکې شوی دی که نه لاسي؟ هو دا ماشیني کار دی. دا ټول ماشیني کار دی لاس کار نه دی. ښه هو دا نو د دې کې رنګونه را سره شته دي. 4-5 رنګه لري. دې کې نور رنګونه هم لري. بل رنګ دی. د دې ټولو رنګو قیمت به یو شان وي؟ قیمت نو خامخا یو شان دی. ټول رنګونو قیمت یو دی او جنسي ښایسته جنس دی. دې کې 2 ګله دي. یو ګل بیا دغه دی. دا بیا بل قسم ګل پکې کار شوی. قیمت یو دی. قیمت یو دی. د دې قیمت څومره دی؟ بالکل د دې قیمت 2200 افغانۍ موږ دلته بیا کوو. 2200 افغانۍ. نو دا ډېر جالب ډیزاین نه دی؟ نو بالکل کتان دی. هندي کتان دی. دا کې هم دلته ډېر خوښوي او جنس هم ښه جنس دی. خلک یې خوښوي نو بالکل. ډېر ښه رنګونه او ډیزاینونه خو مې درته وښودل. د دې نه بغیر موږ دغه کاټن لرو. دا بیا بالکل ساده دی. دا د امبریلو دپاره استعمالیږي. امبریلې هم پکې امبریلا موډ نه جوړېږي او دا څه شی دی؟ پنجابي جوړه هم ترې نه جوړېږي. امبریلا جوړه هم ترې نه جوړېږي. پنجابي هم جوړېږي. دا هم هندي دی؟ دا هم هندي. ډېر ښه. دا هندي دی. ساده غوندې نه دی دا؟ دا ساده دي که نه بالکل. ګاګ مختلف جنسونه غواړي. څوک ساده غواړي څوک بیا لږ شانتې فیشني غواړي. نو بیا موږ چې څوک ساده غواړي بیا ورته دا جوړې ورکوو. دغه ساده او فیشني کې کوم زیات البته مینوال لري راځي؟ نو دا خو اکثره خلک ساده غواړي. اکثره فیشني غواړي. نو دواړه خو ډېر دغه لري. دواړه ډېر مینوال لري. نو ساده کې ډېر خرڅېږي. بعضې خو ساده مالونه اوس وخت کې ډېر کم راځي. ساده ډېر خرڅېږي. ښه دا ساده دی البته. کوشش کوي چې هغه فیشني جنس کې کم کار والا دغه کې انتخاب کړي. بیا د دې قیمت څومره دی؟
نو د دې قیمتونه چې دي دا د 1300 روپۍ دی 1300 1300 افغانۍ خو د دې ټیکه بیا ډېره ده د نورو پنجابي جوړو په نسبت د دې ټیکه تقریبا یو غز ډېره راځي یو غز ډېره راځي او چې د خطرې د نامریله کی نو دغه کارټون او د ډیزاین نه دي که د ټول نه بیا ساده جنس خلک غواړي که نه بیا ورته موږ دغه جوړې ورکوو ساده جنس بالکل هو دا مې هندي دی دا هندي دی بل دې کې کار کم شوی دی او کار یې اخ کار دې کې کار کم شوی دې کې فقط غاړه جوړه شوې ده او دغه غاړه هم ډېره هغه سیل سلمه باندې کار جوړه شوې ده او په مرۍ باندې جوړه شوې ده نو بیا دا لکه ښه کارټن دی دا به د وړي لپاره وي دا وړي لپاره دی او ساده چې څوک غواړي موږ په ساده کې بیا دا ورکوو ساده اکثرا د وړي لپاره وي که نه ساده او فیشنیم پکې خو ساده چې دي لکه بعضې ګاکونه چې دی ساده جوړې ډېرې خوښوي موږ ورته بیا دا جوړې ورکوو ډېر ښه دې قیمت بیا څومره دی د دې قیمت هم تقریبا 1400 افغانۍ 1400 افغانۍ ښه ډېر ښه ښه دا بیا ساده جوړه ده لیدونکو اکثره په وړي کې زیاته اخیستل کېږي واقعا نازک هم ده نازک شی په وړي کې ښه وي ښه دا یې بل ګل دی دا بل ډیزاین دی همدا ساده وکړي د دې کار هم په مرۍ باندې شوی دی ټوله مرۍ ده لاس خالي غاړه شوې ده او غاړه نو لاس ماس نه دی شوی که شوی لاس کار دی ټول مرۍ ده نه 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 لستوڼي چې ورته وایي نور ځایونه خو دا شیان ورسره جوړېږي دا اضافه تیکه لري هغې سره جوړېږي دا د همدې شال دی که دا بل دی دا د همدې شال دی په دوه رنګونو کې دا جوړه راځي دې کې پستهي رنګ کار شوی دی پستهي څادر ورسره راغلی د دې هماغه یو قیمت دی بالکل قیمت یې یو دی ښه دا هماغه ساده تیکه ده او یوازې غاړې کې کار شوی او د دوی په وینا چې دا غاړه هم لاسي شوې ده ماشیني نه لاسي ده ماشین ښه دا ماشیني شوې ده او د دې ترڅنګ د لمنه هم فکر کوم کار شوی دی همداسې لاسي او د دې ترڅنګ په دې رنګ کې بیا ورسره شال او دا یې رنګ دی فکر کوم دا یې رنګ دی هغه د شال موږ داسې ځینې ورته پوړنی وایو په اصطلاح باندې ځینې لهجوي ورته پوړنی وایي لهجوي خلک نو دا ورسره په سر کېږي او بیا به ډېر چک ولګوي د دې رنګ سره نو خامخا نو بس دا ورسره جوړ شوی دی نو هغه شی د کمپنۍ نه ورسره راغلی نور په ګاجونو کې موږ لرو دې نه بغیر ګاجونه ته یو څه ګاجونه راواخله لږ په ګاجونو خبرې وکړو ښه ښه لیدونکو ده ویله ګاچونه راخلم یا ګاچ راخلم دا به ګاچ وي دا ګاچونه دي ګاچونه کوم ګاچونه دي کرنچي او بالکل دا هم له هنده راځي دا مې هندي ګاچونه دا هندي ګاچونه دي کرکشي نوم ورته اخی که کرنچي جالبه ده دا یې لستوڼي راځي او دغه ټیکری دی هغه لستوڼي او دا ټیکری دا هم بیا مینوال لري که نه دا په پروګرامونو ودونو کې خلک استعمالوي ګاج دی او دا د وړي لپاره څنګه دي وړي دپاره خو اصلا نه دي د محفل دپاره دي خو وړي کې هم خرڅېږي داسې نه ګاکونه پیدا کېږي هغه ټول اخلي هغه ستل هم ډېر محدود وي کم وخت وي نو دا خو دا نو اوس وخت کې چې ودونه دې قیمت دې ونه ویلی دې قیمت څومره دی د دې دا رنګ شته دی بیا 3800 روپۍ دی او دا یې 3000 ډبل او دی کار هم ښایسته کار دی جنس هم لکه نوی جنس دی دا وګوره د دې نوی جنس دی دا ښه د دې کار هم ښکلی دی او جنس هم نوی دی نوي ته لیدونکي هم ډېر خوشحاله کېږي زاړه خو هسې زاړه دي خلک نوي څیزونه خوښوي بالکل دا 2000 څو دي یاد کړه که دې نه قیمت و دا 3800 3800 ښه ما په خوله کې هم دا 2000 نغښتي بیخي داسې ننوتي دي ښه دا لاسي کار شوی دی که ماشیني دا ماشیني دي ټول ماشیني کار دی کلباتونو ته وایي دا کلباتون کار شوی نه 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 زموږ قدرمنو هیوادوالو ته به اخري څه وي همدا نو چې ستاسو مینوال او لیدونکي راځي نو انشاءالله پوره تخفیف به ورته کېږي سمه ده ستاسو ادرسه کرال نو بیا ورته ځانګړی تخفیف زموږ له ادرسه راغلی بیا نو خپله پوهېږئ ارزانه یې حتمن به ارزانه درکوي ښه ډېر مالونه در سره شته په اصطلاح باندې او په دې کې جالبه دا ده چې افغاني تیکې نشته نو دا خو ما ته د مخکې هم یادونه وکړه چې د هغې دپاره خپل دوکانونه یو لکه هغه بیل دوکانونه لري زموږ د موسمي لباسونو دوکان دی نو موږ د اوړي او د ژمي اکثره شیان لکه راوړو او هماغه موږ سره خرڅېږي نو هغه دوکانونه چې ځانګړي دوکانونه یې بیل
هغه کې افغاني لباسونه موږ دلته اصلا که فکر وکړو افغانستان کې نو داسې جنسونه نشته، یوازې هغه لباسونه دي چې هغه په محفلونو کې استعمالیږي، هغه هم لکه جوړیږي او کاریګر هم ډېر کم دي، نو هغوی په خپله جوړوي، اکثر یې خپله هم خرڅوي. نو داسې وړ لکه چې سړی د اوړي دپاره استعمال کړي، ژمي دپاره استعمال کړي، داسې وړ په افغانستان کې لکه نشته دی او دا ظرفیت کیدای شي د دې نه وروسته پیدا شي. او اوس خلکو سره دا فکر پیدا شوی دی چې خپلو جنسونو باندې کار وکړي او خپل شیان جوړ کړي که نه، نو انشاءالله خدای مهربانه دی وبشي، هغه هم پیدا شي. په دې دوکان کې چې کومې کپړې دي در سره یا کومې جامې چې در سره دي، په دغه ټولو کې دغه اوس په دې موسم کې تر ټولو زیاته کومه جامه ډېره خرڅېږي؟ نو په ټول نه زیات کاټن خرڅېږي. کاټن کې بیا ډېر زیات ډیزاینونه دي، موږ اوس معلوم ډیزاین ګل تا ته نه شو لکه ښودلی چې دا ګل ډېر خرڅېږي، خو کاټن په عموم کې کاټن ډېر زیات خرڅېږي. کاټن د اوړي شی هم دی، اوړي دپاره کاټن دی او کتان دی بیا په دغه کې، نو کتان هم ډېر خرڅېږي، کاټن هم ډېر خرڅېږي. نو په کاټن کې بیا ډېر زیات ګلان دي، لکه ډېر مختلف جنسونه دي. نو بیا نو هر سړي داسې ګاکونه دي چې هغه ښه شی خوښوي، بعضې ګاکونه چې هغه لکه متوسط جنس خوښوي، نو مختلف شیان دي. او خو د اوړي لباس چې دی په عموم کې کاټن دی، کاټن ډېر هېوادوال ډېر هېوادوال. رښتیا هم بل د جلال آباد ګرمي هم ډېره ده هېوادوالو، ډېره زیاته ګرمي ده، نو خلک هغه څیز ته اولویت ورکوي چې لږ پکې راحته وي. کاټن خو طبعا د اوړي شی هم دی او لږ څه سړی پکې راحته وي که نه؟ بلکل کاټن ډېر استعمالېږي. ډېره مننه تاسو نه هم شئ راغلی او سره هم خبرې وکړئ، کور هم ودان خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. د جامو یو ستر پلورنځي ته راغلی و، له همدغه دکاندار سره مو خبرې اترې درلودلې او د جامو اړوند مو ورسره خبرې وکړلې. تاسو داسې وکړئ هېوادوالو چې زموږ د خپرونه تر وروستیو تعقیبوئ، نورو دکاندارانو ته به ورځو، دوی سره به پر جامو غږېږو او تاسو به زموږ لیدونکي پاتې کېږئ. خدای مو ښه لاره. خیر راځئ لیدونکو، یو بل دکان ته به ورننوځو، البته زینت پیشنې لیکلي. دلته به ورشو چې دلته څه غورې دي، څنګه هېوادوال څنګه دي، له پلور څخه راځي دي او که نه. تاسو راځئ له موږ سره پاتې شئ. ماشاءالله ډېر ستر دکان دی او ډېر ستر پلورنځی دی. دلته به له همدوی سره خبرې وکړو. ښه، دلته فکر کوم یو دوه دانې استادان ولاړ دي، دوی سره به خبرې اترې ولرو. ستړي مه شئ. ستړي مه شئ، په خیر. ډېره مننه استاده، ښه یاست انشاءالله؟ الحمدلله، د الله فضل تاسو خاص یې، طبیعت هم ښه دی. مننه، طبیعت وخت تېرېږي. مهرباني. څنګه یاست دکاندارۍ سره؟ الحمدلله موږ خو ډېر ښه یو، ډېر موږ دغه یوه نیمه میاشت کېږي راغلي پاکستان نه، نو الحمدلله دلته زموږ ډېر ښه سیټ اپ برابر دی، ښه خوشحاله یو. الحمدلله هغه د څلورمه پنځمه ورځ مې د دوکان وشوله، نو ښه سودا مې هم کېږي، شکر دی. او کسټمر هم ډېر راځي، زموږ وطنداران ډېر راځي، ښه سودا موږ نه غواړي. یعنې پاکستان نه نوی راغلی؟ هو الحمدلله نوی راغلی. نوم دی؟ همت الله. همت الله. همت صافی دی او همت الله مشهور یم. صافی صاحب دلته سوداوې ښې دي که پاکستان کې ښې وي؟ نو دلته چې ګورو د دلته ډېرې ښې دي، ځکه دلته هندي مالونه هم ډېر راځي، چینی هم ډېر راځي، د خپل د وطن ډېر ښه هغه دی، دا وړ دی لږه. یعنې دلته مو سوداوې ښې دي؟ ډېر ښایسته دي، وطن کې خوشحاله؟ ښه خوشحاله یو الحمدلله. موږ خو راغلي هېڅ خبره نشته. داسې خلک دي چې وایي چې موږ به افغانستان ته لاړ شو، د لوږې نه به مړه شو. داسې خلک دي چې افغانستان پسې بد رویه دغه خبرې کوي. موږ خو راغلو ډېر ښه خوشحاله یو، خپل د شپې 11 بجې ځو که 12 ځو، ښه امن دی، ښه د خپل د عسکر نه خپل قاري صاحبان نه ښه خوشحاله یو، څه دغه نشته موږ ده. مننه. صافی صاحب راځئ له همدې جامو یې پیل کړو او قدرمنو هېوادوالو ته به یې ورمعرفي کوي. لومړی دې ته کومه جامه اخلئ؟ دې ته وایي شراره. شراره؟ دا شراره څوک یې ناویانو ته مالي، څوک یې همداسې کوژدنې ته مالي، دې دپاره دی. د نکریزو شپې ته څوک الي، او دې ته شراره جامه وایي؟ شراره وایي. او شراره ډېر ښه. دې قیمت څومره دی؟ دې قیمت موږ کوو 15,000 روپۍ افغاني.
دې ته شراره نوم اخلي، شراره جامه، او د دې قیمت تقریبا 5.5 افغانۍ دی او د دوی په وینا چې دا اکثره هغه هیوادوال اخلي چې کوم خادي ولري او بالخصوص ناو ته یې ناوې چې نوي کومې چې ودیږي د هغو لپاره دا جامه ډېره اخیستل کېږي. ښه دلته فکر کوم دا افغاني جامه ده که نه؟ دا افغاني ده، دا ګنډې افغاني ورته وایي، څوک د افغاني وایي. ښه افغاني جامه او دې قیمت څنګه دی؟ دې قیمت دی 3.5 روپۍ. دا هیوادوال خوښوي که نه د افغاني؟ دا هم د نکریزو شپې دپاره مالي، ناوې دپاره مالي، کوژدنې شپې دپاره دی. لږ به یې مخکې کو هیوادوالو ته. ښه دا به لږ را مخکې کړي چې تاسو یې صحیح را سره وویني او دا به د دوی په وینا چې دا هم اکثره ناویانو ته ډېر اخیستل کېږي او افغاني دي که دی افغاني جامه ده. زموږ تاسې خپل کلتور دی، زه کله کله یادورېږم هغه کلتور ساتل د هر افغان خپل مسؤلیت دی، باید خپل کلتور ژوندی وساتي. دا زموږ تاسې کلتور دی، دود دی او دا جامې ډېرې اغوستل کېږي په پښتنه ټولنه کې. ښه تاسو دا راته وویستی چې دلته دغه عصري جامې ډېر خلک اخلي که نه هغه کلتوري زموږ تاسې پخوانۍ جامې؟ د دې خپل موږ سره کسټمر ډېر زیات دي، دا هم خلک ډېر خوښوي ځکه د وطن تولید دی، وطن کې دا ډېر استعمالي، د وطن مال دی، د وطن مال دی، خپل وطن ګل وطن. دا شال هم ورسره وي که نه؟ شال هم ورسره دي، سره خپله بې د اګیبي پرتوګ دی، نن سبا ډېر مشهور دی، دلته خپل کسټمر زموږ وطنداران ډېر خوښوي. او دا لاسي کار پې شوی دی که نه؟ دې کې لاسي کار هم شته او د ماشیني کار هم شته، خو ډېر پکې لاسي کار شوی دی، ډېر لاسي شوی دی او دا زونډي پکې دي، لکه دا خلک خوښوي ډېر. په دې کې کوم ځای لاسي کار شوی، کوم ماشیني شوی دی؟ دا پکې ماشیني شوی دی، ته چرمه وایي. دا ګنډې افغاني کې دی ته چرمه وایي، دا ماشیني کار شوی دی، دې کې دا فیته لګي، دا هم په ماشین لګېدلې، دا بېجده ده، دا بیا د لاس کار دی، دا مرۍ دا غمي دا د لاس کار دی، دا بیا د لاس کار دی. ډېر ښه، یعنې هغه جوړه ډېر هیوادوال خوښوي او که ده نو د دې خپل ما خو ته مخکې نه خلاصه کړه، د دې خپل لکه کسټمر ډېر زیات د مینهواله ډېر دي او د هغې خپل ډېر دي، هغه په خپل ځای ډېر استعمالېږي، دا په خپل ځای ډېر استعمالېږي. له تا به یې وپوښتم تا ته دا جامه خوند درکوي که هغه؟ نو موږ د خو د خپل د وطن ګران وطن افغانستان د دې موږ ته ډېر خوند راکوي. زما خپل هم همدا ذوق دی چې دا جامه ځکه ښه ده چې زموږ تاسې خپل کلتور دی، خپل فرهنګ دی. ښه فکر کوم دا هم افغاني ده؟ دا هم افغاني ده، دا هم افغاني ده. دا او هغه څه توپیر لري په قیمت کې؟ معمولي نه، ریټ یې دومره فرق نه کوي، 100-200 افغاني فرق کوي، دا د 200 افغاني لږه ګرانه ده او رنګ یې فرق دی او ډیزاین ته دغه لري. دا لږ په ګرانه ده؟ دا لږه 200 روپۍ دی نه ګرانه ده. مخکې راشه، دا ولې ګرانه ده؟ نو دې کې دا چرمي کار لږ ډېر شوی دی، دې کې خامخا څوک چې دا جوړوي د هغې خامخا دې باندې خرچه راځي، دې کې ډېر د فیته لګي، دا چرمه ډېره لګي، دې د وجې نه لږه ګرانه ده. دا به هم لږ را مخکې کو وبښئ، دوی را سره په زحمت کېږي د دې لپاره چې لیدونکو تاسو یې صحیح را سره وویني، د همدې لپاره لږ زحمت دوی لپاره هم ښه دی، لږ فعالیت دې وکړي، فزیکي فعالیت. ښه دا تر هغې قیمته ده؟ د هغې نه یو 200 روپۍ افغاني دا موږ ته لږه ګرانه راځي، نو 200 روپۍ ګرانه ده. دا هم لاسي کار شوی دی که نه؟ میکس هم لاسي هم ماشیني؟ میکس او دا هم لا بلې غوندې هماغې غوندې دی. ډېر ښه. دا ولې قیمته دی؟ د دې ټیکه ښه ده او که څنګه؟ نه بخمل هماغه یو بخمل دی، خو دې کې دا چرمه ډېر لګېدلې، لکه ما ته خلاصه کړه، لکه دې باندې کارګر پیسې لګي ډېر موږ نه علي، د دې د وجې نه دې کې چرمه لګېدلې، بیا د وجې نه 200 روپۍ ګرانه. دا دلته تاسو جوړوئ؟ دا د خپل کارګران لرو موږ او د کارګر ګرځي هغه جوړې کارخانې دي خپله، د درېیم منزل کې هم شته دي د وجې نه. دا بله جوړه خو په ما دغسې راغله، دا جوړه اوس د دې هڅه کوي چې زه یې وپېرم، خو دا دې وي اوس یې لا وخت نه دی، په دې به خبرې وکړو. ښه د دې ډېر جالب او ښکلی شال هم دی، شین، او فکر کوم دې ته ابي وایي استاده که شین؟ نه دې ته شین وایي، شین. او د سر کې چې کوم رنګ ورکول شوی سور دی؟ دا سور رنګ دی، او سور رنګ دی او زیړ رنګ دی او ابي رنګ پکې استعمال شوی دی. په شین کې سور؟ په شین نه، که په سور کې شین؟ په سور کې ابي. په سور کې ابي. کله کله موږ تاسې یوه خبره کوو، یو نیم طنز دې پکې وي په مازدیګر کې ماسپښین. ډېره جالبه او ډېره ښکلې ټیکه هم ده، ښکلی ډیزاین دی. او امریلې هم شته دی، دا نوي ډیزاین امریلې هم راغلي دي، دا خپل وطن دغه د وطن امریلې ته به م راشو. اوس دا امریلا ده؟ دې ته امریلا وایي. څومره جالب او ښکلی ډیزاین دی. دا افغاني ده او که نه؟ دا هندي ده، هندي ده. دا د هندوستان مالونه دلته ډېر راځي، دا ولې؟ خو هندوستان داسې دی چې یو پې لږه خرچه هم پې کم راځي او بل افغانان ډېر خوښوي، د دې د وجې نه خوښوي چې بس دا د افغانانو یو کلتور دی، لکه د هغې دپاره جوړه ده.
او بل پکې هندوستان چې دی زموږ تاسې دوست هیواد هم دی ته لږ مخکې راشه دا بیا کومه جامه ده دا دې ته څوک سری دامن وایي څوک ته جامبر دامن وایي ښه. دا هم د ناوین دپاره استعمالېږي ناوې دپاره موږ خلک علي او خوښیه د ناویان لپاره د ناوین دپاره دې قیمت څومره د دې به دا 3500 3,500 روپۍ افغاني 3,500 افغانۍ د دې قیمت دی ناویان لپاره ډېر اخیستل بلکې به دام شته دی دا هم جامبر سری دامن ورته وایي او جامبر دامن ورته وایي څوک ته شراره وایي دا یې څنګه فرق کړی دې ته ګلان نه دي ورکړي او دې ته ګلان او ورکړي دا سره مونږ یې ښي دي او ولې دا نورو ډیزاینو کې دې ته مو ګلان ورکړي دا ګل چې دی هغې سره ښه ښکاري ځکه ورسره مونږ یې ښي دی او ګاکې خوښوي یم که زه وایم چې د دې سره به هم ډېر خوند وکړي نو بیا کسټمر وغواړي مینوال وغواړي بیا ورکوه ورله ولې داسې ګلاب راوړه دې ته یې هم ورکړه نه ولې نه وکړي ګیله ونه کې ښه هېوادوالو تاسو را سره پاتې شئ موږ به همداسې دې که جامو ته ورځو په دې جامو به خبرې کوو تاسو یې دوه ډیزاینه افغاني جامې را سره ولیدلې ما مخکې یادوري وکړله دغه د جامو کلتور ژوندي ساتل زموږ تاسې مسؤلیت دی باید ژوندی وساتو او دا له پاکستان څخه راغلی دی البته خپل هیواد ته مخکې همالته کار کوو دلته ډېر خوشحاله دی له خپلو هیوادوالو څخه ډېر زیات خوشحاله دی له خپل هغه کوم سوداوي چې کوي له هغې څخه هم خوشحاله دی نو دوی په موږ حق هم لري اولویت باید دوی ته ورکړو ځکه تازه راغلي دي او د دې وطن سره باید ښه بلد شي ښه صحیح ښه لږ مخته به راشو ښه پنجابي البته زموږ کیمرامین ملګری به هم راشي او دا به صحیح درته راواخلي دا کوم ډیزاین دی دې ته پنجابي وایي پنجابي دا یې بیک په لاس کې دی او دا به شلوار دی دغه یو ګیبي پرتوګ راځي او شلوار راځي دلته د خلک ټول مینوال ورته شلوار وایي دا پنجابي دی دې ته پنجابي وایي او دې سره بیا خپل دستکول هم شته او دستکول دې سره بیا خپل څوک ورته پاڼې وایي او څوک ورته بس چپلۍ ورته وایي ځینې دا له همدې سره دی دا پنجابي پاکستاني دی دا نه دا مندي دي دا هم د هند پنجاب او دا هندي دي ښه د هند پنجابي او دغه د هند پنجاب چې دی هغه بیا په دوی کې بیا ډېر ښه کلتور لري ډېر داسې مهم کلتور دی دوی هلته هم ډېر استعمالېږي هلته هم ډېر مینوال خوښوي او دلته هم ډېر زیات مینوال خوښوي دې قیمت څومره دی د دې قیمت بیا ارزانه دی د دې قیمت دی 2400 افغاني دغه څپلۍ هم ورسره دي دا سپلیم ورسره دی شال او څپلۍ او خپله جامه یو د خپل شال هم لري ښایسته څادر هم لري څادر هم جوړ دی دې کې بیا داسې هم شته دی لږ مخکې راشئ تاسو ښه د خپله شال هر څه او لري دې کې شال هم شته ورسره او د شلوار دی د دستکول دی او د کمیس دی ښه ډېر ښه پنجابي دي پنجابي دا بله به هم پنجابي وي نه دا امریلا ده دا ګول لمن والا امریلا ده ښه او دا څنګه چې هغه امریلا وه آی کې دا ده خو دا لږ لنډ استعمالېږي هغه اوږده استعمالېږي ښه دا هم امریلا ده دا پنجابي ده لږ مخکې لاړ شه که په یو بلې جوړې مو سترګې ښې ورغلې پر همغه به خبرې وکړو دا هم امریلا ده که نه دا هم امریلا ده او زه هغه یو څو دانې مې ولیدې اوس ځکه ورسره ښه بلد شولم چې امریلا کومې ته وایي پنجابي کومې ته وایي نو د همدې لپاره به مخکې ځو کوم رنګ ډېر خوښوي خلک نو نن سبا ټول رنګونه ښه رنګونه دي خو د هر مینوال خپل خوښه ده نو څوک طلایم ډېر خوښوي څوک تور خوښوي څوک شین خوښوي او دا رنګونه ډېر خلک خوښوي ډېر مینوال بیا کوم رنګ لري نو ډېر مینوال چې د ناوین دپاره وړي هغه سپین او شین ډېر وړي او د عام کور د زنانو دپاره یا عام د کوچدنو دپاره خلک وړي زنانه ځان دپاره طلایم خوښوي تور هم خوښوي زیړ هم خوښوي دا رنګونه پکې خوښوي ښه دا تور دا کوم ټیکه ده دا گاچ کې دا پنجابي ده دام دې سره به خپل شال وسره پاکستاني ده دا به پاکستاني دا پاکستاني ده پاکستاني ده دې قیمت څومره دې به قیمت کم دی اوس خو خیر لګران شوی دی لارې د وجې نه خو ریټ کم دی 2200 افغاني دی دا د وړي کالي دي که د ژمي دا د وړي کالي دي د وړي وړي کې خلک ډېر اغوندي استعمالېږي هم لکه ډېر یخني کې څوک نه استعمالوي خو کور استعمال دی ډېر ښه نو تقریبا جامې مو ورته مامې کړلې ځای لږ پاتې دی او انشاءالله چې هغه سوالونه چې مو د جامو اړوند درلودل تر ډېره بریده پورې به حل شوي وي خو دلته په دې کې بیا کومه ښه ټیکه ده یا کومه ښه قیمت لري چې په هغې خبرې وکړو لکه نن سبا چې کوم زمونږ نوي مشتریان ټول راځي ټول دا خوښوي دا ټیکه او دې ته سلکي وایي سلکي هغه گاچ ده دې ته سلکي وایي دا د کوم ځای دی دا هم د هندي دي هندي دي خو لکه د مینوال ډېر خوښوي دا نوې کپړه ده سلکي په نوم باندې ده دې کې ډیزاین هم غمې هم ښه ښکاري او که مینوال یې خوښوي هم ډېر
ډېر ښه. دې قیمت څومره دی؟ د دې به قیمت لږ هغې تفاوت لري 3800 روپۍ دی. ماشاءالله دومره دکان دی چې هر جوړه ګوري یوه دې خوښه شي چې بله ګورې بله دې خوښه شي همدا چې څومره مخته ځي هغومره دې ذوق هم پراخېږي او مینه دې مو ورسره ډېرېږي. دکان دی ټول نوي ډیزاینونه دي او انشاءالله زموږ دغه کوشش دی چې موږ نوي مالونه نوي ډیزاینونه راوړو او خپل مینوال دی په مخې ته کېږدو چې هغې خوښ کړي او به هر وخت راشي. دغه زموږ مینوالو ته به دا ټکې په څو حساب کې ستاسو مینوال سره به ډېره ګزاره کوو. ډېره ګزاره کوو. مثلا څومره ګزاره؟ نو کم از کم مینوال دی لکه دا اوس موږ خرڅو 3800 ستاسو مینوال ته ورکوو 3300 400 صرف هغه دکان دغه وپېچو. ستاسو لپاره به پوره مراعات وي. له تاسو هم ډېره مننه. د هیوادوالو ته مو خپل ادرس ووایستی. زمونږ د دکان چې دی جلال آباد ښار بنګړیوالانو کوڅه علي پلازا 2 منزل زینت فیشن. سیم لمبر دکان نمبر یې نه دی لیکلي 2 منزل دی 2 منزله. ډېره مننه. کور آباد. فکر کوم دغه لاسي بیکونه هم در سره دي؟ دا د لاسي بیکونه دي دا د ناوې کمیس موږ نه چې څوک زنانه والي مینوال والي د هغې سره دا دسکول. ته دا به دسکول واخله د دسکول باندې به لږ خبرې وکړو. کې به 3 رنګ دي. یو دا سیلوري رنګ ورته وایي څوک ورته دغه رنګ وایي دا ناپولادي او دی چې دی طلایي ورته څوک وایي څوک ورته زیړ رنګ وایي دی ورکې بیا سپین رنګ دی. کوم ډېر خلک خوښوي؟ نو سپین کمیس سره ډېر خلک مینوال هغه خوښوي او طلایي سره طلایي خوښوي. هر یو جوړي سره خپل هم رنګ. دې قیمت څومره دی؟ د دې قیمت بیا ارزانه دی 850 افغانۍ دی. 850 او د دغه د دې درې واړه یو ریټ دی. صرف ډیزاین لږ تفاوت لري نور رنګ فرق دی نور څه خبره نشته. ریټ یو دی. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. مننه. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه قدرمنو لیدونکو چې تاسو را سره خپرونه تر وروستیو تعقیب کړه او هغه جامې مو را سره ولیدې. خپلې کلتوري جامې او د دې ترڅنګ هندۍ جامې مو ولیدلې او خپل وطن هغه په اصطلاح باندې دکانداري مو ولیدله چې په څه رقم روانه ده. دلته ټول هیوادوال خپل پلور څخه خوښ دي او پیرودونکي له البته پیرودلو څخه خوښ دي. نو له تاسو هم ډېره مننه چې تر وروستیو له موږ سره پاتې شوئ او خپرونه مو را سره تعقیب کړه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ما سید رحیم کاکړ ته اجازت راکئ. الله مو مل او ملګری شي. سلامونه درنو هیوادوالو. که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې.